بچیا ستا یو ورځ به مدرسې ته پاتې دي، زه مدرسې زه بچیا ته مدرسې ته ځه، ته په دې ګرانو ګرانو لارو ځه او زما دا تکلیفونه برداشت کوه، زما د فراق دا غم برداشت کوه، دا ډیره ګرانه لار ده، ته په دې ګرانه لار ځه او الله به درته د جنت لار اسانوي. زه بچیا د کور او زه فرشتې تا ته وزرې خورئ او استقبال دې کوي. نو ډیر بختور دي هغه کورونه چې داسې بچي کورونو کې شته چې هغه به مدرسو ته روان شي او د چا نشته دی. دا عزم وکئ، عزم دې کې د یو بل سره سیالي وکئ چې زما د کور نه ولې یو طالب علم په مدرسه کې نشته، زما خاندان به الله نه خوښ کړی، زه به الله ته نه یم خوښ، ځکه مې خاندان او کور کې روغ خاندان کې داسې بچی نشته، داسې بچی نشته دی. ای ستاسو څه خیال دی؟ زه هغې مور او پلار ته زیریږم، په مړونې ورته هم زیریږم، هغې جنازې ته زه زیریږم چې کس زنانه او یا نارینه وفات او د جنازې ټیم شي او یو نوجوان هلک را مخې ته شي او د جنازې کټ ته ودرېږي، وایي الله اکبر، او دا اوښکې په دې ننګو باندې را بهیږي. زه تپوس کوم دا خو لوی لوی علما ولاړ دي، دا څنګه یو ماشوم را مخې ته شو جنازه کوي؟ ماله جواب راشي، وایي مولي صاحب دا چې دا کم سړی مړ دی دا د حافظ قرآن بچی دی، نن د خپل پلار جنازه کوي. زه دقې پلار ته وزیریږم، په هغې جنازه کې ورته وپسخېږم، نه زیریږم چې پلار وفات شي او ډاکټران بچي کې پاتې شي. زه ورته نه یم زیرېدلی دی، د اوسه پورې زه دغې ته نه یم زیرېدلی، افسران ترې نه پاتې شي نه زیریږم. یو د قرآن د یو مدرسې ادنا طالب علم ترې پاتې شي او هغه وایي الله اکبر، اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا. الله زما دا پلار به نه عذابوي، حافظ نو عالم نو، الله یې په می حفظ او علم کړی دی. الله زما دا مور به نه عذابوي، دا زما هغه مور د الله، ما چې به دې نه رخصت اغستو مدرسې ته به تللم، ما د دې ړه لیدلی و. دا زما هغه پلار دی چې ما به ته اجازت اغستو زه به مدرسې ته تلم، ما د ده ړه لیدلی دی. دا د هغې مور نه تپوس وکئ چې په دې میاشت کې تی بچي رخصتېږي، دا د هغې پلار نه تپوس وکئ چې هغه دې میاشت کې بچی رخصتوي مدرسې ته او پلار یې پاتې شي، مور یې دروازه کې پاتې شي او بچی د علم په سفر کې وځي. دا د درد تپوس د هغې مور نه وکئ، دا د درد تپوس د هغې پلار نه وکئ. الله دا مې هغه پلار، دا مې هغه مور د الله چې د رمضان روژه به یې ماتوله، نو زه به مدرسه کې وم او زما مور به زما نه بغیر روژه ماتوله. دا تکلیف چې دی برداشت کړی الله دی دې ورځې له برداشت کړی. یا الله زه د قرآن حافظ سفارش کوم، الله زما مور له عذاب اخرت کې به مې الله سفارش قبلی نه، نو الله دلته مې دا سفارش قبول که زما مور مه عذاب، زما پلار مه عذابوه. دغه مور او پلار په قبر کې کیدي او دا بچی راشي دې سبا مدرسه کې استازي کوي، د رمضان المبارک میاش راشي قرآن په تراو کې ووري لاس اوچت کې الله زما پلار له عذاب مه ورکړي. زه دقې قبر خاوند ته زیریږم، دغې مړي ته زیریږم، دغې پلار او مور ته زیریږم چې داسې بچی لري. نو دا میاش دا د مدارسو، دا د طلبو میاشت، دا د مدارسو میاشت ده، داسې ډلې ډلې مدارسو ته را رواني چې الله به د چا د کورونو نه قبلوي، الله به کم خاندانونه قبلوي.